په بلخ ولایت کې یو شمېر کروندګر د کوش تیپې کانال د چارو د لا چټکتیا غوښتنه کوي. دوی وایي د وروستیو کلونو پرله پسې وچکالیو یې کرنیز ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی او د اوبو کمښت یې د حاصلاتو د کمېدو لامل شوی دی. کروندګر چې له اسلامي امارت څخه د کوش تیپې کانال د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي زیاتوي چې د دې کانال بشپړېدل به د شمالي ولایتونو د زرګونه جریبه کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزې ته بنسټیزه حل لاره پیدا کړي او د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي کې به رغنده رول ولوبوي. از دولت امارت اسلامی میخواهیم که کوش تیپه را به اصطلاح کارایش زودتر تکمیل کنه که مزار شریف به اصطلاح تا انخویه اونا که زیر آب شد ما مردم شلگر باز به اصطلاح از دریا به اصطلاح استفاده خوب صحیح بکنیم. دولت به اصطلاح در هر کدام در منطقه به اصطلاح کش کنه او طرف صدمیش مثال گبدایی اغرسای و بیرمشاه کلگی همگی صحیح بیاو میشه. ما دولت میخوایم که باید کانال کوش تیپه را زودتر در دست بگیره کارش آماده کنه که می دشتا آبیاری شوه مردم دیقانا بیخی سالخوشکیست دیگه هیچ چیزم نمیگیره از دشتا باید که او آبی شوه از ما او بده و یک چیزی حاصلات بگیره برای مردم هم خوب است برای دولت ما هم خوب است. بل لور ته د ملي پراختیا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې د کوش تیپې کانال د ستر او حیاتي پروژه په ټاکلي وخت سرته ورسیږي. د دوی په وینا دا مهال د کانال په اوږدو کې د 15 پلونو د اوبو کنټرولونکو ساختمانونو پر جوړېدو سربیره د کانال دویم فاز چارې 95 سلنه او د سربند د جوړېدو چارې 85 سلنه بشپړې شوي دي. دوهم فاز د کیندنې چارې تقریبا 95 سلنه بشپړې شوي دي او همدارنګه د دې کانال په مسیر کې په بیلابیلو ساحو کې د 15 پلونو او د اوبو د کنټرولونکو ساختمانونو چارې هم په خورا چټکۍ سره روانې دي او ترڅنګ د دې سترې او ملي پروژې د سربند جوړولو چارې هم تقریبا 15 سلنه بشپړې شوي دي. د کوش تیپې کانال د هیواد له مهمو ستراتیژیکو او اقتصادي پروژو څخه ګڼل کیږي چې د بشپړېدو په صورت کې به نږدې 550,000 هکټاره ځمکه د اوبو لاندې راولي او د هیواد د کرنې اقتصاد او د خلکو د معیشت په پیاوړتیا کې به مهم رول ولوبوي. شنونکي وایي د دې کانال ګټې نه یوازې تر شمالي ولایتونو محدود دي بلکې د ټول هیواد زراعتي وضعیت ته نوی بدلون ورکولی شي او له دې لارې به افغانستان کرنیزې خپلواکۍ ته نږدې شي. صورتی که پروژه میره تطبیق میشه و تکمیل میشه بدون شک زمین های بیشتر را تحت مدیریت آب قرار میده و از آنجایی که افغانستان کشور زراعتی و مالداری هست این میتونه هم زمین اشتغال بیشتر ایجاد بکنه و هم در بحث کالای اساسی و استراتژی که افغانستان بتونه به خودکفایی برسانه. چون در حال حاضر افغانستان عمدتاً گندم و لبنیات از بیرون کشور وارد میکنه. زمانی که این پروژه تکمیل میشه و زمین هایی که تو هنوز بکر است و یا زرع نشده تحت کشت و مدیریت قرار میگیره بدون شک که غلجات افغانستان در تولید غلجات به خودکفایی میرسه و هم میتونه جلوگیری از خروج ارز بکنه بابت واردات غلجات و هم زمین کار و اشتغال ایجاد بکنه. د معلوماتو له مخې د کوش تیپې کانال د چارو په بشپړېدو سره به له آمو سیند څخه یاد کانال ته 10 میلیارد متره مکعب اوبه وربیلې شي او په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې به پرې زرګونه جریبه ځمکه خړ اوبه شي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت د کوش تیپې کانال لپاره څه کم 30 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې او د کانال چارو د بشپړېدو لپاره 15 کاله وخت ټاکل شوی خو کاري چارو په کتو ته یې باورونه دا دي چې له ټاکلي وخت وړاندې به یې چارې بشپړې شي. امان الله عادل، حریت راډیو، مزار شریف.